نن موږ د ویټامین په اړه خبرې کوو. دا ماده د بدن د طبیعي ودې او ساتنې په برخه کې خپل رول لري. ویټامین یو له هغو موادو دی چې بدن یې د سترګو د نورمال لید او روغ پوستکي ساتلو لپاره کاروي. ساینسي څېړنې ښيي چې دا ویټامین د بدن د طبیعي دفاعي سیسټم په پیاوړتیا کې مرسته کوي ترڅو بدن په نورمال ډول خپل فعالیت ته دوام ورکړي. دا هغو کسانو لپاره چې تمرین کوي دا ویټامین د عضلاتو د حجرو په طبیعي رغښت کې ګټور ثابت کېدای شي. که چیرې بدن د ورځني خوراک له لارې کافي ویټامین یې ترلاسه نه کړي نو ممکن د لید په کیفیت کې تغییر راشي او د پوستکي تازهوالی کم شي. څرنګه چې دا ویټامین په بدن کې پخپله نه جوړیږي نو د خوړو له لارې د دې مادې پوره کول د بدن د توازن لپاره مهم دي. د ویټامین ای د ترلاسه کولو لپاره د غوا ځیګر، هګۍ او شیدې ښې طبیعي سرچینې ګڼل کېږي. همدارنګه ګازرې، کدو او پالک هم دا ویټامین لري. یو علمي ټکی دا دی چې بدن دا ویټامین د لږو صحي خوړو په شتون کې ښه جذبوي نو د دې خوړو سره د لږو تیلو کارول د جذب په پروسه کې مرسته کوي. که غواړئ چې د خپل بدن طبیعي وړتیاوې او د سترګو لید وساتئ نو ویټامین ای لرونکي خواړه په خپل رژیم کې شامل کړئ. ډېره مننه چې تر پایه راسره وئ.